د ټولو نه مخکې دا ویډیو ګورئ بیا پې موږ وروسته یو دوه خبرې کوو دا ویډیو ګورئ. غلا کول خو ګناه ده، جرم دی، او د الله د کور نه چې غلا وشي دا به څومره لویه ګناه وي. من خبر شو یو مسجدي غریبانان خلک د غریبۍ په روپو په چاندو باندې لډ سپیکر والی، ماشین والی، یو پی ایس والی، بیټري والی، سولر سیسټم ولګوي، پکې ولګوي، او د شپې په هغه خلک راشي، اسرائیل نه، یهود نه، هندوان نه، سیکان نه، هغه خلک په د شپې راشي چې د ورځې په همدې جومات کې منځونه هم کوي او لا اله الا الله کلمې وایي او بیټریان یو پی ایس یو ماشینونه تیوسي. دا ګناه به کم حد ته رسېږي چې د الله کور بې لډ سپیکره شي او د الله کور بې بجلی پاتې شي. پیزار نه ورکېږي نه ورکېږي، مسلمان چې مسجد ته راشي پیزار ته ورک شي. تیر هفته 2 کسانو که 3 کسانو ناستو، ما تپوس وکړه دا ولې؟ وایي دې 3 واړو نه چا پیزار وړي دي. نو هغوی ته ما هېڅ څه ونه ویلې، خو په دې سوچ کې ومه چې یا الله کسان خو ولاړي، اوس د پیزار غل معلومول خو ډېره سخته ده. ولې؟ راننوتې په پیزار کمزوري کې زړو کې راننوت او بیا یې نوې خوښې کړې او په خپو یې کړې، د ده څه پته لګي؟ خو په دې فکر او سوچ کې ومه چې دا انسانان څومره زړور شو، داسې فکر نه کوي چې د چا پیزار وړم دی الله ته سجده لګوي، ازار به راته وکړي، خیرې به راته وکړي، دی به کور ته خپې بل رواني، د الله د کور نه ما په خپې بل دی روان. مسجد ته راننوځه، باترومونو ته ننوځه، پلاس او رینچ راوالي او نلکه او بمبه کولاو. څومره غله موږ په دې جومات کې ونیول او بیا څه وایي؟ وایي بچي مې نهر دی. و چې بچي دې نهر دی، دا روډ دې څه دپاره دی؟ په دې روډ باندې ودرېږه، د چا نه غلا وکړه، غلا خو اسم کې، خو په دې ځای کې دا ګناه ده ته ډبل شي. دا د الله د مهلت دنیا ده، د مهلت صبر کوي ډېر زیات، د الله صبر د هر چا نه ډېر زیات. ښه تاسو دا ویډیو بیان وکتلو چې دې کې شیخ صاحب بیان کړو چې د مسجد نه چې څوک غلا کوي، نو کم از کم خلک غلاګانې خلک د کورونو نه کوي، څوک د یو ځای نه کوي، د بل ځای نه کوي. کم از کم د الله د کور نه خو غلا مه کوئ، د هغه سړونو نه خو اجتناب وکړئ که نه. لکه تاسو لاړ شئ جومات ته داخل شئ او هلته تاسو غلا وکړئ، this is not good. دغه شان قیمتي او اهم بیانونو دپاره تاسو موږ ځان سره فالو کړئ، موږ سبسکرایب کړئ. ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو سره په یو نیکسټ ټاپک کې. موږ له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمت الله.